بسم الله الرحمن الرحیم. دا نورانی قاعده لسم سبق دی. دا سبق چې دی دا به ان شاء الله د حروف د قرائت هم خیال کې ساتو. نو په دې باندې کښنه د پاره ډیر کوشش پر دې باندې وکي چې د په حروف باندې هم لړ سر خلاص. الف با زر اب، الف با زر اب، الف با پیش اب، اب اب اب. ګوره دا ب دغه چې دی دې ته قلقله ویل کېږي. دا د قرائت د قاعدو څخه دا قلقله ده. اب 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 دغه به پر دا ترتیب باندې وایي. الف تا زر ات، الف تا زر ات، الف تا پیش ات، ات ات ات. الف ثا زر اث، الف ثا زر اث، الف ثا پیش اث، اث اث اث. ګوره دا ماته ته ویلی وه چې د ژبې سر د غاښو سرو ته راځي په ثا کې. ث ث اث اث اث. الف جیم زور اج، الف جیم زیر اج، الف جیم پیش اج، اج اج اج. دا ګوره اج ج دغه قلقله ده. قلقله د دې تور دا دغه ده. اج اج اج. الف حازر اح، الف حازر اح، الف حا پیش اح، اح اح اح. دا پستونی کې ویل کېږي. د الف با په مخ کې ما دا درته ښوولی و چې حا پستونی کې ویل کېږي. ح ح اح اح اح. الف خازر اخ، الف خازر اخ، الف خا پیش اخ، اخ اخ اخ. الف دال زر اد، الف دال زیر اد، الف دال پیش اد، اد 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 اد. الف ذال زور اذ، الف ذال زیر اذ، الف ذال پیش اذ، اذ اذ اذ. د ژبې سر د غاښو د سرو سره لګېږي، دلته زال ادا کېږي. اذ اذ اذ. الف را زور ار، الف را زیر ار، الف را پیش ار، ار ار ار. ګوره دغه زور چې د مخه دی د را، پیش چې د مخه دی د را، دا ډکه ویل کېږي. او دا زیر چې د مخه دی دا بیا باریک ویل کېږي. ګوره ار 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 ار. الف زا زور از، الف زا زیر از، الف زا پیش از، از از از. الف سین زور اس، الف سین زیر اس، الف سین پیش اس، اس اس اس. الف شین زور اش، الف شین زیر اش، الف شین پیش اش، اش اش اش. الف صاد زور اص، الف صاد زیر اس، الف صاد پیش اس، اص اس اس. الف ضاد زور اض، الف ضاد زیر اض، الف ضاد پیش اض، اض اض اض. دا بیا دا ژبه د ټول غاښو و بیخو ته داسې ورکول کېږي. د فای په غاښ کې، یعنی د فای د زامې سره په د آخري غاښ کې په دغه ځای کې اواز وځي. په یوه طرف کې وځي هم، په دواړو طرفو کې هم وځي. مشکل نه لري د دواړو. دا ګوره ض ض ض. دا ژبه مکمله بنده کې که چیرې د دال اواز په دا حالات کې وځي هم پروا نه کوي، که د زوا حالات وځي هم پروا نه کوي. خو په خپل مخرج کې دي د غدات اواز به کېږي. خو که د زوا اواز جن وځي، که د دال دا جن وځي پروا نه کوي. ض اض اض اض. الف طا زر اط، الف طا زر اط، الف طا پیش اط، اط اط اط. الف ظا زر اظ، الف ظا زر اظ، الف ظا پیش اظ، اظ اظ اظ. د دې څخه وروسته هغه پاتې حروف دا مکمل د رقم کښنې ته ووایه چې د ده په حروف باندې دلته سر خلاص شي. په راتلونکي کې به درته بیا مشکل نه وي. د قرائت حروف به هم برابر شي. د دې څخه وروسته چې کم سبقان راځي هغه چې دی وایي ځای په ځای کې دته رهنمایي کوه. انشاءالله دته بیا مشکل نه راځي. دته بیا وسایي ده. که چیرې تیر سبقان د زده وکړې نه وزده، بیا په تیرو سبقان کې کوشش ور وکړه. صدق الله العلی العظیم.